د زمانې یو ستر واکمن د میدان وردګ چک ولسوالۍ ته ولاړ او له دښمن سره د مقابلې لپاره یې دا پیاوړې او ستره کلا جوړه کړه. اولاده یې ستره شوه او اوس د 50 کورونو کلی ترې جوړ دی. د وخت د واکمن کله یوې خوا د دښمن پر وړاندې د مبارزې تابیا ونیولي، ترڅنګ یې بېساري عصري ژوند تېر کړی. د کور دننه داسې حمامونه جوړ شوي چې د ګرمو او سړو اوبو امکانات پکې برابر دي. خو دا کلا د چا پر مهال په څومره امکاناتو جوړه شوه او ولې یې نه برجه بولي؟ او د دروازې پر سر د اوبو ستر خټین دیګونه او توپ یې یو له په زړه پورو ځانګړتیاوو دي. خو دا دیګونه او توپ چیرته دي او چا وړي؟ په همدې مستند کې درته وایو. خو لاس میډیا سبسکرایب کړئ او ویډیو یې د معلوماتو د خپرېدو لپاره له نورو سره هم شریک کړئ. د ایرو څلی مې وران نه کړي رو تیر شه، باد زه هم د اشنا د عشق یادګار یم.